تازه او مهم خبر د نورستان او بدخشان پر پولو د طالبانو او پاکستان ترمنځ نوې لانجې. سلام ستړي مشئ په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. په دې وروستیو کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو نورستان او بدخشان کې د سرحدي وضعیت په اړه نوې ناندرۍ راپورته شوي دي. ځینو سرچینو ادعا کړې چې د پاکستان پوځ هڅه کړې د ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو کې پرمختګ وکړي او حتی شاوخوا 32 کیلومتره ساحه کې اغزن تار وغځوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت دا ادعا په کلکه رد کړې او ویلي دي چې دا ډول خبرونه بې بنسټه او تبلیغاتي دي. د وزارت په وینا یاده سیمه د دوی تر بشپړ کنټرول لاندې ده او هیڅ بهرني ځواک ته د نفوذ اجازه نه ده ورکړل شوې. بل لور ته د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په سرحدي سیمو کې ځینې تحرکات لیدل شوي خو د وضعیت په اړه لا هم روښانه معلومات نشته. راپورونه ښیي چې په دې سیمو کې امنیتي حساسیت زیات شوی او دواړه لوري هڅې کوي خپل دریځونه پیاوړي وساتي. کارپوهان باور لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي مسایلو دوامداره شخړې کولی شي د سیمې پر امنیت او ثبات منفي اغیز وکړي، په ځانګړي ډول په هغه سیمو کې چې لا هم بشري او اقتصادي ستونزې لري. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.